مولانا روم وایي چې مجنون ناشته پسمکا او ګوته قلم کړی دا او لیکي چې لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله یو سړی په تیری او ورته وایي چې گفت اے مجنون شیدا چیستی گفت اے مجنون شیدا چیستی میں نویسی نام بہرے کیستی تاسکے او مجنون لیونیا دا سن عملی کې په دې خاورو مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشق کوما مشق څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم څه ته وایي سمې د یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي چې دا څه کې نو دی ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم د لیلا نامې مشکوما چې رانه چرته هیره نشي په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا په دې څه کې نو دی ورته وایي خاطرې خود را تسلا میں دے ہم سکے مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلا میں دے ہم پدې سکیږي خپل زړه لا په تسلی ورکو په زړه لا په دې تسلی ورکو دا مجازي عیشو اوس مجنون د شپې ناشته نیمه شپه ده دنیا اوده ده او ده ویخ عزیزانو دغه خوانم خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې دا الله او دا الله د بندگانو همراضی کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیق بشانی او ملائکو ته وایي چې زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لري کا نو الله په خپل دغه ټیم کې आवाज کوي هغه आवाज الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څو غواړي او زه ورکم مجنون اسناسته نو یک شب مجنون بخل ودگائے راز یک شب مجنون بخل ودگائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے زما بے نیاز خدایا اے زما د لوی شان مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی
اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی. نیمه شپه ده خدای دا زمان آمدی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولی اچولې. اوس دې یو ټکی د خیالو چې دا ولی ټکه خدای پاک ته سو کولې شي ولیش ولی خدا یاد لري چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی. ولی دی زما نامه مجنون خدا او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولی اچولې دی ولی ټکی خدای له خوند ور आवाज ورته وش आवाज ورته وشو چې کار لیلا نیستی کار مناست. اول ورته आवाज څو شو هاتف از غیب آمد مرد غریب. आवाज ورته وشو چې مجنون غریب او ملنګا او مجنون غریب او ملنګا کار لیلا نیستی کار مناس. حسن لیلا عکس انوار مناس. او ملنگا او مجنون او پخاورو کے پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه مې لیونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی. او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې. ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینېده دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی نو کار لیلا نیستی کار مناس. حسن لیلا عکس انوار مناس. د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه. مجنون وی خان یا الله چې په تا مینې مو بیا په لیلا مین نه. نو گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کو نند آفرین. کدا د زمکه په سر ټوله دنیا په ما آفرین وای لیکن ز من نگویم آفرین ہے چکس من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باز بس. چې هر کله خدای است د دې مخ کې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین میں پروا نشته دینه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دی دا به د ما لوی صفت. اوس معشوقي کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ د یو بل
اوس ته چې پچا څوک د خوښي او ډېر په مینې او تو هغه ځای ته ورشي او ځان د ډېر ډولۍ کړی او ورشه هغه دله سم لاسم در نه کي او داسې تندی تروش کړی کېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی په رنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم نه تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی نو او تا ورشه لاس در کې سلام علیکم جوړې تکړه ښه هلته کېنه لکه دلته بلور د حجرې نه یو سړی راووتو راووتو مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او د څه لفټ یې رانه کړو مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي مدح من دشنا میں لیلا باد بس دین پس یا اللہ چستا د نور تجلی د لیلا په مخ کې نو د دې کنزلې بز دین پس تا مدح او تعریف غنم یو عاشق بل وای سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلی دو نو لږ زما حال ورته وایا خاورو کې پروت دی لاس یې بالغ کړی دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوئے د سحر باد سره خبرو باندې سبب کوچے جانا گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او چرته دی ولیدو نو لږ زما حال ورته وایا لږ ورته وایا او دا ورته وایا چې تورا چې سود کہ مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کہ مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بہذا رضیت بالضرری تال سپلاس درزی چی پخپل ہجران کے ما سوزے او کت زما پسوزے دو خوشالے ما دی پا خدای قسمی زستا دلا سپور کے پروت خوشالے ما وګوره داسیم چرته شوي چې یار را پاسي یار په اور کې واچي او غیار به خوشحالي په اور کې وای ابراهیم علیه السلام په اور کې چا چولې نمرود سو کو چې ابراهیم په اور کې واچول جبرائیل ورته راغی چې پټاله کینولو اورته ور دیکا کولو جبرائیل راغی ول څنګه چالو کم ول ز خپل کار کوا نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چې څوک میا چې هغه پوهیږي او کارې پوهیږي چې د اور د منځ لیکو او تاله والو په تور باندې د اور په د منځ کې پریوت چې په لمبو کې پریوتو یکدم اور ته आवाज وشو یا نارو کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نسوځه یخ او سالم گلزار پہ جوڑ ایو بزرگ وہی کن ویلان دے دسرو گلونو باغ دے کلم بی دی دور
لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دی دور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مکوا ډېرو بسکلي وي خو موايه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مکوه د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو یې د هغه وخت وي ورشئ دا تپوس هغه صحابه نه وکي چې کوم د جنگ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي دا عشق مونږ خلک عشق څه پیژنو مینه څه پیژنو درد څه پیژنو درد غالباً اقبال شعر دے کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے یو اونگ می پزړه کې اوچتی او یو درد می پزړه کې کیږي او زه پټ پټ جاړم په هغه وخت کې ورته چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی نو دغه وخت کې ورته جاړم خدای دې دا درد مونږ کې پیدا کړي او هغه دروازې د سومنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړې د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې ورکړې خلک دا اوس خو وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں ویناغ محمود غزنوی پاتے شوے نہ ایاز پا زلفو کیا غا کوگوالے پات اس ایاز سنگاو ایاز دا غلام دا محمود غزنوی غلام بادشاہ پہ مینو دا بادشاہ ډیر خوا دا محمود غزنوی چې په کوم ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وي نو پنسې نه وي او پاس بډه یې وه لستوڼي نه وو دا ځایونه یې وو کېړو پوندې نه وې پنجه یې وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده بادشاہ ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغستو ورې چې ورېوړو د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو نو ځان سره به په تخت کېنولی و غلام به ځان سره په تخت کېنولی دې آیا څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه هر سهار بیا بکس لرې کو دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا بتلا چا پہ شکایتوں کو شیطانتوں کو چیجی دے آیاز ستا د بادشاہ لالونه او جواهرات پټکړی دي او د کټ سر ته بکس پروت ته پاغي کی خې دي او ار سحری ګول وخا بادشاہ ډیر خپش آیاز راوختو ودستا د کټ سر ته بکس چې پروت ته دی کې سدي
ایاز ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دا کنجی ده او زما لوی سعادت بدای چې دا بکس ته په خپل لری کې وې ګور بل راک کنجی تی واغست او بکس لورغه چې بکس پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی زوړ کمیس دی